او زمونږ د ننني پروګرام مشر میلمه شاه الله سر صاحب زه به دې شعرونه راواړم چې د چا د ژوند ګوره اعجاز ته د چا د ژوند ګوره اعجاز ته سر په سجده پروت دی بې نیاز ته او پتا مین دی او ستانه غواړي پتا مین دی او ستانه غواړي غوږې لګونی سا اواز ته او ژوندون مې ستا دی تا ته پاتې ژوندون مې ستا دی تا ته پاتې نور به مې څه ګورې انداز ته او په حقیقت کې حسن پټ دی په حقیقت کې حسن پټ دی زړه چې خفه نشي مجاز ته او په یو دیدن باندې مې مړ کا په یو دیدن باندې مې مړ کا ساتې مې سا عمر دراز ته او ته یې باچا ځان دې پناه کړو ته یې باچا ځان دې پناه کو پاتې سحر غیر و غماستا ستاسو زمونږ ډیر محترم حمزه ثاني چې لقب وته میلاو شوی دا زموږ دپاره ډیره د فخر خبره ده ویاړ خبره ده چې زموږ په علاقه کې الله پاک داسې خلک زیږولی دي چې هغوی په ډېر ښه ځایونو کې او په ډېر ښه نومونو او په ډېر ښه القاباتو یادېږي. زمونږ او ستاسو ډېر محترم مشر شاه الله سر صاحب ته خواست کوم چې راشي او ستاسو سره هم کلام شي. شاه الله سر صاحب ډېره زیاته مننه حاجي محمد سار صاحب. دا اول د پل په جوړېدو دوی ته وړاندې مبارکي بیا دوی چې کوم اوس الیکشن کړی دی په هغې باندې دوباره مبارکي. زما زړه دا ډېر زیات غوښتل چې یاره زه ډېر اوږدې خبرې وکړم او په دې ادب باندې وکړم خو چونکې وخت هم لږ دی بل ما خپل دغه خانجي ته زما مشر ورور دی هغه ناست دی نو ما له پکار هم دی چې زه ډېرې خبرې وکړم خو زه وایم چې سوال دا پیدا کېږي چې نن د ادب ناوې راته ډېر وژړل د ادب ناوې راته ډېر وژړل خپله ټوټې لمن جاړم که نه نو نن په بشیره کې که موږ وګورو نو څه د خانیزم په زور باندې څه د ډیګرو په زور باندې مغروریت و لکه هغه ویدي غرور نابینا کړي او ځمکه یې نه راځي نظر کې خپل محور کې ځان له هر څوک خپل اسمان ته ګوري. دلته زمونږ که وګورو مل دی بیا پسې اوس د خیره پل شو دی نه مخکې پام او بیا پسې لام پکې بیل دی یو مرور ګروپ پکې بیل دی هغه راته هم پته ده نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده ډېره زیاته د افسوس او دا د ادب دپاره خو د ودې خبره هم ده خو د افسوس مقام هم دی. زه په دې موقع باندې چونکې ما ته موقع میلاو شوه د دې نه وړاندې زه وایم چې موږ د یو بل سره اړیکې لرو دا ډېره ښکلې لکه نن چې حاجي محمد صاحب درې یا تاسو پل مشرانو چیرمین صاحب و ظهور صاحب درې تاسو داسې قدم واخیستو چې مونږ اواز ادبي ټولنې له تاسو بلنه راکړه او مونږ رالو او د یو بل سره څه نه څه اړیکې او پېژندګلو هم د یو بل سره جوړه شوه. خو زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې مونږ به خالي تر ژونده د یو بل سره دا شی پالو که نه دا مړي به چې بس لانه لاړو نو هغه لاړو که نه. زمونږ د دې خاورې نه ډېر محترم چې زه ورسره 3 ځله جنرال سیکرټري پاتې شویم او هغه زما سره صدر و جناب ارواښاد عبدالحکیم قادري صاحب و دغسې شیرزمین ماهر صاحب و بیا دغسې په بټخیرې کې بشیر احمد قاصر صاحب و او دغسې پالرنډ کې ارماني ډېر یو ویل ناون شخصیت و د هغه خو زه ډېر افسوس کوم چې د ارماني په جنازه کې هم شاید چې لنډن شاعران نه شریک شي او بیا زه همیشه ادبي ټولنې له داد ورکوم چې هغوی ولګېده او د ارماني صاحب په کلي کې په ارماني صاحب باندې پروګرام وکړو د همیشه ادبي ټولنې دغسې که بشیر احمد قاصر صاحب په ټولنه کې نه دی پاتې شوی نو د هغه حالات ما ته معلوم و چې هغه غریب هم او دغه بیمار هم د سینې بیمار هم هغه استیمیټډ چې ورته وایي دا سابندي او په دې
عدالت کې د وکیل سره منشي و، ما والا هم څو د زکات چیرمین نه سعید دغه کړی و. الله پاک دې په ګور نور کې د هغه چا نوم باندې اخیستلو. نو محمد اسلام ارماني خو بس همیشه وکړه. خو زه بل طرف ته د خپل ټولنې اواز ادبي ملکن دی دغه ته چې کوم ایډمنسټریشن دی دا کوم صدر صاحب بیا ټول بلکې ټول غړي دوی له داد ورکوم چې زمونږ یو شاعر اوس وفات شوی دی جان باچا اثر صاحب، نو هغه ته چې کوم اعزاز دوی ورکو نو زما دا زه دومره زیات خوشحاله کړم ولې چې سبا هغه شپې زمونږ هم کور تاویزان دي د خیره که نه. نو ما وی چې یاره دی یاد شو نو شاید چې مونږ هم هېر نه کړي، نو کم از کم په ژوند به هم د یو بل سره اړیکې ساتو، خو چې په دې ژوند لکه مونږ پکې ما او خانجي پکې لږ سینیر نیاز خیر د مرګ مشر خو چا نه دی پېژندلی. نو مونږ وایو چې یاره په دې باندې کم از کم که اوس لکه په بډېري کې به هم زه وایم ټولنه شته، محمد اسلام اجملي صاحب او یو ځوان شاعر سنګل حسرت چې دو کتابونو دغه دی مصنف دی هېچا په ډډه باندې ډوله پروګرام. بیا اخون په امجان باغبان صاحب د ښارو چې زه په کله د عظیم ادبي جرګې صدر وم نو ما پې یو پروګرام کړی و، نظم مې پې هم لیکلی و. خو بیا دا کار هم ښه وشو چې دغه پې امپل وکړو د صابر علي صابر صاحب دی اوس بل څه ځان ته لیکي خو پته نشته ما ته صابر علي داستان صاحب و، نو هغه پې ما ورته مشوره وکړه چې په هغه باندې امپل وکړه غریب دی چې دا مقاله ستاسو چاپ شي. ما ورسره پکې هم ډېر امداد کړی ما پې لیک کړی و. نو زه وایم چې په ژوند خو به د یو بل سره اړیکې پالو، خو په دې مړینې به هم لکه دا یوازې نه چې شاعر مړ شو، نه نور د شاعر تره مړ شو، د شاعر ماما مړ شو، د شاعر هر څوک مړ شو، خو رشته دار یې مړ شو. نو چې هلته مونږ په ګڼ تعداد کې ولاړ شو نو دغه خلکو ته به احساس وشي چې دا شاعري هم یو څیز دی. که نن د پیرخیلو په هدیره کې یو اسو بابا ورته وایي اسو بابا چې دغه هدیره په اسو بابا مشهوره ده، نو هغه اسو بابا و خو هغه نن هم اسو بابا دی. خو دوی پکې د جان باچا اثر صاحب نام یو داسې بابا جوړ کړو او د دوی په برکت باندې او د دوی په پروګرامونو او انشاءالله نور به پې هم کوو او کېږي به پې. نو زه وایم چې په غم ښادۍ کې هم یو بل مه هېروئ. او نور زما خبرې ډېرې زیاتې ما راوړي خو نه یې وایم. ما مشر ورور ناست دی خانجي، هغه به راته خبرې وکړي او زه به راته یو څو شعرونه وایم چې ما چې څه غوښتې دي څه غواړم د یار مینه ده، ما چې څه غوښتې دي څه غواړم د یار مینه ده، دعا کې ذکر د جنت منت مې نه دی کړی. ما چې څه غوښتې دي څه غواړم د یار مینه ده، دعا کې ذکر د جنت منت مې نه دی کړی. خو ستا عدالت ته بې رونقه بندګي دروړمه، ستا عدالت ته بې رونقه بندګي دروړمه، رحم پې وکړه ورله زیب زینت مې نه دی کړی. او یو دوه شعرونه نور چې دغه دی دا ښه پوهېدم مخ نه نقاب چې صنم نه اوچته و، ښه پوهېدم مخ نه نقاب چې صنم نه اوچته و، زه یې وژلم زما زړه نه یې غم نه اوچته و. او پاننګو چې سرخي راله خولې نه ټینګېدې، پاننګو چې سرخي راله خولې نه ټینګېدې، و حرارت ګلونو بار د شبنم نه اوچته و. او دا شعر دی فیض صاحب چې که په رښتو کې وې احساس د آدمزاتې مینې، که په رښتو کې وې احساس د آدمزاتې مینې، زما په هر یو اسویلي به قلم نه اوچته و. او په چپه خوله به دې طواف کړی و تلې به عشقه، په چپه خوله به دې طواف کړی و تلې به عشقه، بانګ به دې مینې ته د زړه د حرم نه اوچته و. او که مزل نه وی آسان کړی، که مزل نه وی آسان کړی ستا طلب د وصال، که مزل نه وی آسان کړی ستا طلب د وصال، مین به ستا د پرشنار شته قدم نه اوچته و. او که ستا فرمان یې نه منلی نافرمان وی اسیر، که ستا فرمان یې نه منلی نافرمان وی اسیر، درته لبیک په یې اواز د عدم نه اوچته و.